پیشلمي لپاره وخت مهم دی. که چیرې داسې یو اذان تاسې اورئ چې وخت داخل نه وي د سهار لمانځه یا پیشلمي وخت پای ته نه وي رسېدلی او تاسو اذان اورئ، نو خپل پیشلمي ته ادامه ورکړئ تر هغې چې وخت داخل شي. ځکه بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي بلال رضی الله عنه به د شپې اذان کاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر هغې خوراک او څښاک کوئ چې تر څو ابن ام مکتوم اذان وکړي، او هغه تر هغې اذان نه کوي تر څو چې سهار شوی نه وي. او قاسم ویلی دی د دوی دواړو د اذانونو ترمنځ فاصله نه وه مګر دا چې یو به پورته تلو او بل به ښکته راتلو. یعنی د بلال رضی الله عنه په اذان به روژه نه نیول کېدله، بلکې ابن ام مکتوم چې به کله اذان وکړ همغې باندې به خلکو روژه نیوله. اوس که وخت داخل شوی نه وي او یو ملا یا د جومات امام اذان کوي، تاسې خپل پیشلمي ته ادامه ورکړئ تر هغې چې په سم وخت یا په دقیق وخت کې اذان واورئ. دا حدیث د حدیثو په معتبر کتاب صحیح البخاري کې روایت شوی چې د حدیث شمیره ده 1363.